سلامونه دوستانو، درته په نننۍ ویډیو کې د نستعلیق خط شپږمه برخه تدریسوم. شپږمه برخه چې ده د توی مرکبات دي. کله چې موږ تاسو توی لیکه نو د توی لپاره به په لومړي سر کې موږ دغسې یو الف راکش کاږو، له بره خوا نه یو الف لیکو دا رقم ته. سوات او توی یو شی ده، دا نور بیا داسې پورته چې کوو دا د توی الف شو. بل توی بې د توی بې هم دغسې یو الف دی کش کاږه، دې ځای نه دا پورته داسې بوځه، بیا یې لاندې راوله. کله چې لاندې راوسه دا ځای جګ راځي، نور دې ځای کې بي ورته ولیکه. دغه رقم ته دا د توی بي شو. ګوره دا به داسې اوږد راولي توی بي. بل چې دا توی جیم ده، توی جیم هم چې کله لیکه دغه توی دا رقم ته یو الف ولیکه، له دې نه دغه لاندې ځای کې داسې دې ځای کې دا داسې پورته بوځه، بیا یې لاندې راښکته کړه، دا ځای داسې راوله لکه مد غوندې دې راوسه، دا بېرته پورته بوځه دا رقم ته، دا شاته داسې راوله، شاته دې بوته، دا بېرته پورته داسې بوځه، دا یې توی جیم ده. بل چې دا توی دال ده، توی دال هم دا رقم ته ولیکه، دا بېرته بوځه پاسې چې بوته، دا ځای داسې راوله لکه د سین یا لکه د بي دغه ځای، دا ځای پورته نه راوله، دې ځای سره دا ځای داسې کړه توی دال. بل توی دال رقم ته ده، توی هم دا رقم ته مو ولیکه توی دال، یو توی چې ده دال رقم ته. بل چې ده توی ری ده، همدا رقم ته توی ری هم دا شی ده. ګوره بې ری دې ولیکه، صرف دغه ځای داسې فرق کوي. بل چې ده توی سین ده، توی سین هم چې کله لیکه دا رقم ته یې ولیکئ، دا بېرته پورته بوځي، دا ځای غټ راځي، لږ ډبل راځي، دغه اول غاښ هم نری راځي، دغه بل غاښ هم لږ ډبل راځي، دا ځای بېرته دغسې بوځه. ګوره دا رقم ته توی سین. بل چې ده توی سواد ده، توی سواد هم همدغه شی ده، توی غوندې، خو صرف سواد غاښونه، توی غاښونه خوري، سواد غاښونه نه خوري. ګوره دا رقم ته ولیکئ، دا بېرته پورته بوځي، بېرته یې لاندې راولئ، چې لاندې هم راوسه دا ځای ورته ډبل کړئ، لږ یې پورته بوځي، بیا یې لاندې راولئ، چې لاندې هم راوسه دا ځای داسې ښایسته ګول بوځي، دا شی شو توی سین، توی سواد. بل چې دا توی ده، کله چې توه یا توی ته هم لیکه همدا رقم ته یو الف کش کاږئ، دا بېرته پورته بوځي، دا ځای داسې راولئ، دا ځای داسې راولئ. ګوره دا ځای لږ ډبل راځي، هغه پورته ځای نری راځي، دا بېرته داسې ولیکئ، دا به دغسې راتاو کړئ. له دې ځای نه کولی شئ چې اول توی ولیکئ، بیا الف راکښته کړئ. بل چې دا توی عین ده، توی عین هم لیکه، دا رقم ته توی ولیکئ، دا ځای بېرته پورته بوځي، چې پورته هم بوځي دا بېرته شاته بوځي، دا ځای ګول راولئ. کله چې ګول راځي راوسه دا ځای نور بېرته داسې راځي لکه د عین غوندې، توی عین. بل چې دا توی فې ده، دا رقم ته مو ولیکه، دا داسې کړئ، دا ځای نور داسې راځي لکه د بي غوندې. ګورئ توی فې، دا د توی فې راځي. بل چې دا توی قاف ده، توی قاف هم چې کله لیکه داسې الف ولیکه، دا رقم ګوره دا بېرته بوځه داسې، دا ځای ډبل راځي، توی قاف. بل چې دا توی کاف ده، توی کاف او بي یو شی ده، داسې توی الف دې ولیکه، ګورئ توی الف هم ولیکه، له دې ځای نه داسې پورته نه هغه حمزه هغه د کاف کوم زور چې ده هغه پرې راښکته کړئ، نور دا ځای داسې سیده راولئ لکه د بي غوندې، توی کاف. بل چې دا توی لام ده، توی لام هم چې لیکه، توی لام دغسې ولیکئ، دا ګوره توی الف هم ولیکئ، دا ځای بېرته دغسې راولئ. بل چې دا توی میم ده، توی میم هم همدغه شی ده، ګورئ داسې مو ولیکه، دا ځای بېرته دغه رقم ته راولئ، دا د توی میم شو. بل چې دا توی نون ده، کله چې میم پسې نون ده، کله چې نون لیکه همدا رقم ته توی ولیکئ، ګورئ داسې ساده توی مو لیکله، دا ځای بېرته دغه شان ته راولئ، دا یې توی نون شو. بل چې دا توی واو ده، توی واو هم دا رقم ته لیکه، ګوره توی واو. بل چې دا توی ه ده، توی هم دا رقم ته مو لیکه، ګوره الف هم ولیکه، دا بېرته شاته بوځي داسې، توی ه دا رقم ته هم لیکلی شئ، کولی شئ دغه ځای داسې د زړه غوندې ورته ولیکئ، توی ه. بل توی ه دا رقم ته هم لیکلی شو، دا چې ده دوه هګانې. بل ته توی لام الف ده، داسې توی الف هم ولیکه، دا ځای بېرته داسې راولئ، دغه ځای کې پورته نه الف ورته راښکته کړئ، داسې دا توی لام الف شو. بل چې دا توی ی ده، توی هم دا رقم ته مو ولیکه، دا د توی ی. بل توی دا رقم ته ده. نو دا د موږ د نن د ورځې د نستعلیق خط د مرکباتو شپږمه برخه، یعنې د توی مرکبات شو. که چېرته مې ویډیو خوښه شوي نو د ویډیو د موږ سپورټ په خاطر ویډیو درسره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.